سلامونه. وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي د چین ولسي جمهوریت د یونن ولایت والي وانګ یوبو او نور سیمه ییز مسؤلینو سره وکتل. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي سوداګریزو روغتیایي روزنیزو او اکاډمیکو همکاریو په اړه بحث وکړ او په مختلفو برخو کې یې د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. وانګ یوبو ویلي چین د اقتصادي همکاریو په برخه کې د افغانستان د سیاست هرکلی کوي او لیوالتیا لري چې په مختلفو برخو کې د تجربو په شریکولو سره خپلې همکارۍ لا زیاتې او ورته دوام ورکړي. مولوي عبدالسلام حنفي هم ویلي د چین یا کمربند یوه لار لویه پروژه د ورېښمو نوې لارې په توګه یاده کړې وه. وی ویل د افغانستان اسلامي امارت د دې لویې پروژې ملاتړ کوي. د راپورونو له مخې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې په 8مه ورځ هم متقابل بریدونه دوام لري. د ایران له لوري یو توغول شوی توغندی د اسرائیلو په ارلسبع ښار کې لګېدلی او د ایران په ختیځ او شمال کې هم د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. اسرائیلو د تیرې جمعې په سهار د ایران په ځینو تاسیساتو او سیمو هوایي بریدونه وکړل. وروسته بیا ایران هم پر اسرائیلو د ځوابي بریدونو لړۍ پیل کړه. تر اوسه دواړو لورو پر یو بل بریدونه کوي. په بریدونو کې د دواړو لورو ته مالي زیانونه او ځاني تلفات اوښتي خو کره شمېر یې معلوم نه ده. نن د ایران او اسرائیلو د جګړې 8مه ورځ ده خو لا هم بریدونه نه دي درېدلي. بی بی سی راپور ورکړی یو بالستیک توغندی چې نن د جمعې په سهار له ایرانه توغول شوی و د اسرائیلو په جنوبي ښار په ارلسبع کې مالي زیانونه اړولي دي. د راپور له مخې دغه توغندی د استوګنې سیمې ته نږدې لګېدلی چې له امله یې څو موټرونه سوځېدلي دي. د اسرائیلو د بیړنۍ خدماتو ادارې اماد ویلي تر دې دمه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی خو د جنوبي اسرائیلو په مختلفو برخو کې د خبرداریو زنګونه سایرنونه وغږېدلي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 چاودنې په ختیځ تهران کې اورېدل شوي دي. فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د تهران په مرکز او ختیځ کې د هوا دفاعي سیستم فعال شوی دی او دغه راز د ایران شمال رشت کې هم ډیر بریدونه شوي دي.